جی 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 د دې خوا راشه مړه دا وګورئ سرفراز پسې خو 8 روپۍ جوړې سختې ته وګوره د خدای رحم په تا ته چا وایي چې هغه له سودا ورکړه نه کله ته به بس سودا به وړه نو بس نور ستا ورسره کاتله نو به داسې لیکلي دي تا نه پیټېږي نه ته جوړ کړې موږ یې راځي راشه مړه یو قصه یاده شوه ګاکه چې نشته خبره واوره دا دې کار وکړه نه چې بله شپه نو نیمه شپه وه پومې پرې ټوکه ولاړه وه بیا نه که د خدای ظالمو به دا ګیدړانو چې راخته او ما سره خو هغه ارټې تماچه وه دا دغه پټه ده مړه بار مې کړه چې څنګه مې پې لټو وه ویده دې وټوې یو ګیدړ مې مونې ویشته مړه بسې تماچه مې ملته وبغوړې ما وایي داسې بدماشۍ نه مړه مطلب څه شو بدماشي مې پرېښوده ښه دی خوړل نه روکي که مړه راته جون مې ذاتي دی زه حضرت ګل یم خاجي خمای کو واخد ګولې نه او ذاتي خاناني خاجي سامان پکار دی کې کوټه ولا دی واګه پاګه ولا پاګه کپلا پیوا داسې کار وکړه یو کوکر راواله قربانۍ غوښه لا پرج ډک دی که نه او داسې سامان وامان راواله یو طبخې راواله او پیالې راواله یو ترماس راواله دا غونډه سیټ ته کېده دا ټول سامان ولا راټول کړه ولا سره یو ټوټه کپړه کوم کیسه کاروبار هم کوي یاره جی موږ خو کوم ذاتي یو ذاتي کار نه کوو بس الحمدلله پدري جایداد پاتې دی بس هغه سټو ماشاءالله ماشاءالله بنن ته ټول لږه خلک دې ته پراته دي او څه سامان راکړه ښه پیریپان نه هغه ضرورت نشته طبخې ښه دی طبخې روټۍ خوږی بیکو بیکو خبره هم ټیک ته دي کوم دی یاره چې موږ ورغلته چې پو کې اوسېږو ذاتي یا شکر الحمدلله ذاتي خلک دي ذاتي نن سبا کم دي که نه صرف هسې وایي موږ ذاتي یو لکه ذاتي لکه جاو تام تیرا ته سپاره جوړه کړه جی 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 دا زمونږ دا کور چې کوم دی که نه په دې ګلې چې ښکته راشي ستاسو د دوکان نه مخامخ چې کوم دا کور ته ښکاري دا زمونږ دی خلاقتار دی موږ ذاتي یو خاجي کو بے ذات ہے نہیں آوے ما سامان میں لگے اچھا پیک کا ټیکنیکل جی کارو که چې دا غټ شاپر ماپر کې واچوه یو خانک پکار یعنې خانک کې واچوه ورای کړه داسې به جی 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 ٹھیک ده دا داسې کار نه دی کور کې د سوال جواب وکوي سامان خو پوره راوړه پیسې جب شخ دی ورکه ذاتي دي ذاتي ولې څه دې کې سامان واخې کوم تار راغشته دی دا ټول به پیک کی دا ما به چاکر دی به سره یوم چی دي او کیده داسې کار دی که نه نن خیر زه به لږ بار وهم چې راته ولاړه ده که نه موږ ذاتي یو نوم زما ولیکه حضرت ګل ولیکه او په کاته کې ذاتي ولیکه راځم بیا پیسې در کوم ښه دا شوې دا کاته شروع شوه خیر دی که نه ذاتي ما ذاتي چې ذاتي نو څه کې اوس مونږ څوک ذاتي نو څوک غوړي دا دي یاره وګوره ته پسې بله کاته نی چېرته او که نه حضرت ګل خو پکې نه نشته هلکه را نوې ده مړه خدای دې ویغ بنیاد وباسي دا لا څنګه قسمه خلک دی یاره پر کاټي دي او کاټي دي ورکوه نه یې که ورکوه چې مال ختمېږي هی ځوانۍ لاړې د حضرت ګل ذاتي په علاقه کې د چرسو ځوانۍ وخوړې ځوانه ودیسکو او بس تلی مې ورته والی دی ځوانۍ ته که د سګرټ ته نو سګرټ ته مې و خو اوریجنل تلی چې کوم دی نو دا ما ځوانۍ ته های هم د رګمالو برش ته نه جوړ شو هم داسې کار وکړه که نه زلمیه وایه زما خبره منې ولې نه منم بیا چې دا چرس پرېږدې چرس د خدای مسلمانه زه پرېږدم خو ما نه پرېږدي دقه هو ته ویم که نه ویم زما خبره ومنه ام به د عزتي ام به د شهرتي او دا بې عزتۍ جون به دې ختم شي یا ګولې خفه نه شي د پوډریانو دپاره عزت پیدا شوی نه دی نو زه به عزت د کوم ځای نه راوړم حضرت ګل ذاتي درکوي څوک یې راکوي زه
نو ته به ماله څنګه عزت راکړې یار زه به ته نوې جامې واچوم ما سره به ګرځې او په معاشره کې به د یو چرچي چې اسلامي پوډري وي او چرسي نه دی د دې معاشرې سیټیزن دی صحیح ده که نه بس بالکل مې خوښه ده راځه ما چې پاک دی ولمبوم راځه یاره یو خبر راته وکړه د یو خوبونه خو زه ډېر زیات ماته یم زه ګرمې به کړم راځه خدای دې ځان له ووځه دا زمون کور دی خو دلته زنانه شته به زه ورور مې یو الحمدلله دا ورور دی حاجي خان السلام علیکم جی وعلیکم السلام دا پوډري دی دی به چې کوم دی خواډیران کې ناست و چرس یې څښل بس راپا مې څه و خو پاک مې ولمبه خدای دې ورسره خو ډېره غټه نیکي را سره دا دې منم په لومبي ځل داسې ښه کار وکړو دا ټوپۍ مې موله ورکړه دا دې خوب او دا کپړې مې موله ورکړې دا هم دې خوب کړل دا مې موله خپلې هغه ورکړې خپلې دا خو دې ډېر خوب کړل او دا واسکټ مې ستا هغه ورکړ دا هم دې خوب کړل دا د لالاو خدای دې زه خو د هغه نه ښکلې ځوانې خراب کړه ته راځه لالا ته څه کوې بار ته ځې زه بار ته ځم په دې څه کې دا بل ته که نه چېرته به دلته مه کوئ که نه پاسه مړه زه په تا باندې تاکې وداره مې مېډۍ دې راله بله واسه د ولې زما دا کور د ستونو ځای څه یو داسې کار دی به د چرګو ته چې کوم خیر څه نه وایو د چرګو ته به چې کوم دی وربشه مربشه اچوي ښه زه بیا ټیک ته زه زما کمپیوټر ته هم دانې اچوي او ته راځه وګورئ ذاتي یو ښه ذاتي خو یو دې بیا خو نه بس سره ټول کلي خلک راپسې راولي یاره خوب اوبو غاړو لړه جانانه او د تا په انتظار کې یم جانانه سامان کم شو یالله خیر یالله داسې کار وکړه چې دا شورونه لپاره یو منګي صبر وکړه نیکه صبر وکړه چانک نیسه دادی څه وایي دادی نیکه دادی څه کوي یو دا ډونګه پکار ده داسې کار دی که نه حضرت ګل ذاتي لیکه بیا کاټره الله دې خو به مونږ ورې خلاص کړي د دې دوکان نه ښه دا سویم ځلې چې زه راځي ده پسې خو دا خدای له والې به پنډي ته روپۍ مې وپټې دا ته وایې خوشحاله خدای شته نه که ډېر زیات ته نه خوشحاله یم جامې در سره ښه خوند کوي یو واسکټ ښه یاره دا خو ستا نیکي ده را سره خان که نه او که نه الله دې نور مه بدرنګوه وایي نه که دا دې راته شو چې دې نه بدرنګ شي خو دې ګیزوګان سره وخت تېرې یاره دا خبره خو دې نه که بالکل السلام علیکم وعلیکم السلام څه ویم دا دې څوک را روان کړي دي دا داسې کار سر به څه خو ګومه دغه ځای کې ناستو په ډېران کې چرس به یې څښل چې چرس به یې څښل ما ورته وې زه خو ذاتي یم بالکل راځه ما سره به ژوند تېری دا مې وله واسکټ ورکړ دا جامې دا کیړی دا پکول او ما راځه ما سره ګرځه ویم خان دې خو ما غله خلاله کړي نه لپاره خو پکې شته او نور به ټیک شي زه راځه خدای دې وبه دا ټوله نیکي را سره ده دا سمه وکړه راځه شته جامې په 1000 بم دنه خرڅ کړې او په ذاتي خان اورېدلې او زمونږ هم قرضدار یې زه راته وایې خوشحاله او خوشحاله ټکوله ایګه د خدای نیک بخته دا له څوک روان کړي دي نو ستاسو بل کار چې په ډېر پناسې خلکو پسې اواز کې څه کې او څه نه کې نو خلک څه وکړي نو ولې تپوس په ځای نه کوم د خدای ظالمه وکشه مړه ښه دی یادې دا داسې کار و دا چرسیو په ډېرانو به ناستو نو بس راپام یې سو چې راپام یې سو نو دا مې واسکټ ورکړ دا جامې دا کیړی دا پکول او مخ مې ملوي او مې هم لمبه و رېګمال مې م اوس چې کنې ما سره ګرځي خوشحاله او خوشحاله دی ها دا واسکټ د ټوپۍ وتې کلي وباسي دا داسې نه وایي دا صرف داسې وایي که نه چې ډېر ښکلې پکې ښکاري او ته خوشحاله ډېر زیات خوشحاله دی او ته پکې سړی زوی شه مړه وایم خوله واده مه کوه خو به څه که نن خلاص کار ته خو خوشحاله که او خوشحاله دی موږ ځو ښه خوشحاله اوس خو خوشحاله دی خو د هغې پورې نه پوهېږي چې تر څو پورې یې خفه کړی نه ښه السلام علیکم وعلیکم السلام وروره خلک چې رالېږي ما لپاره ټول جواب هم کو خیر و او چې دې کېښوده که نه داسې کار دی که نه چې ته یو شان کې زیاتي او ذاتي یم که نه نو ته بیا ورکړې کاټه کې هم لږ خیرات که نه
خیرات به درکړم خبره مې دا کوله دا زموږ مازدیګر کې چې کوم تاسو مې روټۍ کړې ده او هلته به تاسو زه خپل ذات وښیم چې څنګه ذاتي یم که نه داسې کار وکړه چې مازدیګر راشي یا روټۍ را باندې وخورم چې زما دسترخوان وګورئ چې ذاتي دې ته وایي خلک خپل کور هم راته وټښئ او ذاتي یم هخوا دې خوا خو نه یم نو پیسې به هلته به وشمارو پیسې به موږ شمارو نو نن به کوم دا خوراک وکړې ما سره ښه لکه منه ولې ډېره مننه خان خوشحاله اوسئ خوشحاله اوسئ ها جی دا ولیکه حضرت ګل ذاتي حضرت ګل ذاتي ویم خان دا څه لانجه دې راغښتی دی سړي سره زما سره روټۍ له به وټو مازدیګر به وټو که پرې هلته به ټول پیمنټ راته وکړي ځه خطا شوم دا یو ټکی په کار و شوملو دپاره که نه دا یو کوټې باټولې شانتې ده دا مو لیکه حضرت ګل ذاتي د خو د رضاق نه را خبره راسې واړوله روحه دا خو ماته بېعزته ښکاري دا راته ووایه چې اوس خوشحاله دا ته یم خبره درته کوم ویم په دې بدن دې صراحت راغې او راغلی دی پې که نه یار پیش که راغلی السلام علیکم حضرت خان وعلیکم سلام څنګه خیر دی څوک دی څوک دی ولې ته ما نه پېژنې دا چرسي و او ماړه څه مرداري وه په خزلو کې به ناست و هسې د نه سړي زوی و سړی مې ته جوړ کړ راپا مې سو دا جامې مې ورکړې دا واسکټ دا سپلې دا ټوپۍ اوس اوس وګوره که نه شخصیت شو خوشحاله دا خو یې ورسره خان ډېر ځه نیکې کار وکړو والله چې ایډې ته شهزاده جوړ کړو والله چې خوشحاله او که نه خوشحاله دی ښه موږ ځو خوشحاله بني چې ډېره نه راپاسو لاړو مړ شه عزتالله خان ته خو د مړ خرنم سرمونو باسې او خرڅه خو چې دې غریب سره به اوس څه کې بس ما ته به دوا کېنو کوم نه ته دا دې څه وایي یا خدا پاکه د لاچیانو پیریه سوی دا څوک دی دا هغه اسلامي چپ زه اسلامي پوډر یم په ډېران ناست وم ده را ډېران نه راپاسولم دا پکول ده را کړی دی دا واسکټ ده را کړی دی دا جامې ده را کړي دي دا چپړ هم را کړي دي خوشحاله شوې یاره زده دې که به چې کوم ځای ته م ځې که نه همدا به وې راځه دا غوړکلي په سر پاتې دی بیا به دې تشه بوجۍ ته کښېنئ سړی خو راته ذاتي کم او قاتي ملک راته ډېر ښکاري بالکل نیکه صحیح خبره دې وکړه ها دا دې کار دی که نه زه نه ورځم بیا هلته او ته بیا دا دوکان خیال ساته ښه صحیح شوله ورشه ټول حساب کتاب ورسره وکړه صحیح ده صحیح ده کښېنه نه کې چې غلط پکې نه چي خره سودا ورکومه او په دې کې ملغنه راغې وعلیکم سلام څنګه یې روغې خیر ټیک ټاک ته خو مې په دې ځای کې هسې نوي نوي وړي نوې نه یم زه خو د دې ځای یم ولې خیر شه زوړ خواښ یم ښکارې دا راته ووایه که نه چې دلته داسې اجنبي غونډه کېږم نو د حضرتګل ماما کور به کوم ځای کې ذاتي خلک چې کوم دي ذاتي خلک حضرتګل ماما هغه مخامخ کور یې دی داسې به دقه دی او دقه دی ښه اوجره ده که او که نه دا دیره ده دیره ښه ده صحیح ده صحیح واده وه او اوسه دلته ناست دي ځه ښه ده صحیح ده صحیح ده دا راته کوټه ده ښه صحیح ده لاله چې کوم کس نه مې سودا مودا راوړې وه هغه روټۍ له را روان دی ما ته ویل ته سودا کې به روټۍ وخورم ما یې دې قرض نه کړې کوم دی یو څو ورځې ووړي که نه وایي پیسې یې راکړه نو په دې به دې بچ شو لږ ښځه ټیک شو هغه دې ورکې رامغې داسې کار وکړه غلغلې کې ته خبرې مه کوه راځئ جي راځئ السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه جی السلام علیکم السلام علیکم څنګه خیر ټیک ټاک سر ته کېنه جی پاسه لږ کېنه جی تاسو کېنه څنګه جی خیر دی خیر جی بالکل ټیک ټاک حضرتګل څنګه ښه ټیک ټاک ما اورېدلي زیات بیا خولۍ نه مې اورېدلي تاسو راته مه وایه ډېر ذاتي خاندان دی ستاسو هغه خو یو څه شک نشته جاوه نو بد دوی زمونږ دسترخوان وي د دې ځای نه واله د هغې کندهاره پورې دی او خورېږي ډېر خوږ دسترخوان ضرور دی ښه دي ښه دا یو مې پکې ونه پېژندې نه پېژنم
دا اسلامي چرسي و زه به درته وایم دا اسلامي چرسي و سره پوډر هم کوله په ډیرانو باندې اسور سړی براته خاص خبرې به مته کولې او مړه بیزتی به مته کوله خو زما دې روح راوستنه دا کېړې مړه خپل ورکړې بس کېره ته زه بل وسه کېره او دا جامې مړه خپل ورکړې او دې خدای دا سره خلاص کا زما واسکټ مړه ورکړه او دا ټوپه ونه دا ورته خپل ورکړه خاجي نو چې دا ستاسو شو کنه نو د څه پاتې شو ته په کې سری په دا شونډې غټې نه دی خپل پاتې نه نو خوشاله ها سکه دام نشته ټیک لام بولو ټیم خو ام خدای شته کنه چې په ډیرانو بناستم نو عزت مې خو چې تاسو سپکو لرالم کنه نه غشي عزت هم نه لرم ام تاسو خو مانه عمران دیوانه جوړ کړ ام خدای دې کول ورکړه دې ارڅ سره کېړه هم نه اوري روړه کېړه دام والا لا هم دام سپی مې روکې کا دا مسوله دارا واسه پتان درو لګاو مړه دې مړه متا عزت دار ذاتي خلک کیوں ګورا ذات پټو لګیرا عزت او کنه زه وشه سره خوراک انتظام دا کار ده کنه کله زه چرګرانی سم خا ورزم خا کورانی وره خراب بل منټ تیریږي ټیکا ټیکا چرګ هاجیا یا الله دا مدد وکم یا الله خیر پټو بس ذاتي دي ولا لدرجم راوین دا بالال کوم خدای دې د سر اخلاص کدي خو مال په کاړه کې 10 لک روپیا ګټلې وې دا ذاتی دی او دا ذاتی دی دا نه بل برونی سما خدا خیر بلونی شه دا ذاتی دی یا ذاتی دی هم مکه ها دا باندې محمد دار روپیا دا مې دا بالال په چاړه کوم دا تا خدای د سر اخلاص کدي خو مال 1 لک روپیا ګټلې دا ذاتی دی او دا مشته ذاتی دی او دا ذاتی دی راوین لا دا یو مې دا بالال کوم دا ټکی خدا وای ته فرصه ولې سیاولا سي دا چرګ ما صرف چرګ له ساتنې چې مې ان دیوالو دا فاصله درته دام ذاتی دی خلی خبر ورته خراو راځي دم ذاتی چرګان نیم ذاتی زه بیزار یم چې تاسو کله